کتونکو امید لرو چې ټول به ښه صورتحال دا دی چې دا دي ګلاب جامن دا 20 دانې دي دیو دا خبره کوي چې دا به ته په 50 سیکنډ کې خورې که تا ونه خواړه که ما ونه خواړه روپۍ به یې زه ورکوم صحیح شوه که ومې خواړه بیا به روپۍ دې ورکوي او 40 سیکنډ ټیم دی او دا ګلاب جامن 50 سیکنډ 50 دي 45 ټیم شو ځکه ته به 40 نه یې زه به 50 ها یو مې هم نه دی خوړلی دغه ټیم دی 45 منټ سیکنډ دی امیر صاحب 45 سیکنډ شو ها ستا څنګه خوښه که ته مال لاګې کوته کې صحیح ده راځه زما خبره کینسل صحیح ده راځه دا ویډیو ما کوم نه ما رونه نه ویډیو لپاره راځه زه یې ورې مچا باندې شنو خورم ویډیو کې نه خورم نه ویډیو کې نشو خورل بیا په تا کې ټیلنټ نشته راشه نه په ویډیو کې آسی خود لیونه نه مچې ته خوري مو سه اجازه ته تاسو دې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ګلاب جامن دي دا به زه په 15 منټه کې خورم نه خو سړي دوی خو باسي سبا ورا منې بیا 2000 3000 لګي ته بیا څه کوي او ګنا څه غپ نه او کما ونه خواړو هم به تاوان ورکوم هم به دیوله بوتل راخلم صحیح ده او که ومې خواړو بیا به خپل علاج کوم اورې صحیح ده مزه پلی کوه دوه مې وخوړه خو دا دوه مې ډېر په سخته وخوړه ماسپښین ما ډوډۍ هم نه ده خوړلې نو ما شرط وویلو ما دوه وخوړه خو حوصله یې راله ډېره سخته خرابه کړه ګلاب جامن دي پرشر نه و نه خوړی کېږي لکه ته راشه ته یې په یو 2 منټو کې وخوره راشه ده یو چې دویم چې ما دا کړو لکه غر چې په خوله کې نه مې شو نو ما شرط وویل او تاسو چې کوم دی د دې 2 منټو کې وخورم 2 منټو کې وخوره راشه ځه مړه دا شی نه خوړی کېږي مړه نو چې نشي خوړی جدا خبره ده خو دا شی 2 منټه دي لکه زه ما خو غرمه ډوډۍ خوړل و ځان پر خیرات مې خوړلی او ته شي ځه مړه دا شی نه خوړی کېږي مینت خو مه غواړه که نشي راځه بیا ته خوړی شې زه نه خورم زه مه وړم لکه ما پردی خیرات خوړلی زه یې نشم مړه دا نه خوړی ورځه پیژنې خواږه دي لکه دا ته هم لوس زه دغه وخوره 2 منټو کې واو ځه ها له له ورګه با دغه 18 شنو 15 دالي څو باندې شو 15 نه 18 نه 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 درې خواړه تا چې کوم دریو د دې روپۍ راوباسه کوم چې ما خوړلي وي هغې راوباسه ولې دا ما دې یاده کړو هم اوس نور خو تا کې وبېدل زما خو جدا دی که نه یار اوس راشه به دا به بوتل امیر صاحب څه دی خیال دی په دې باره کې دا ولې نه خوړی کېږي دا څه وجه ده دا خو ګلاب جامن خو دونه به هر حال خوړی کېږي هم نه دا خو یو غوړ یو بل خبره دا ده چې دې کې چیني او دا ډېره زیاته ده که نه نو دې وجې نه دونه نشي خوړی څوک لکه هر چې څوک وکړي ته په خپله به څه وخوري نو چې ډېر زیات یو سړی انتهایي وږی او ډېر زیات وږی نو یاره دغه لس به وخوري نو ډېر نشي خوړی اصل کې خبره دا ده زه په خپله ما ماسپښین ډوډۍ نه وه خوړلې ما ځکه وي خو یار حوصله نه وکړي ډول نه نه دونه نشي خوړی بس یو لس دانې اخري چې وږی نو لس دانې به وخوري هر حال په مټایانو کې په دې کې شرط لګول ښه هم نه دي لکه دا داسې بیخي پیداناک او دغه شی نه دی چې لکه چې لکه دونه چې شی وخوري چې بیا به لکه خېټه دې خرابه یو بس یو دانه دوه درې خو څه خبره نه ده خو چې دونه وخوري چې بیا سبا لپاره لکه
خېټه دې خراب وي نو ښه خبره نه ده. صحیح